دغه شی یو بل مسله غدا ده چې آیا یو سړی چاته دا ویلې شي چې زه خپل لور ته در کوم یا خپل خور ته در کوم ویلې شي او کنه؟ دا هغه خبره ده چې زموږ د معاشري او د پښتو جواب به سره راځي چې نشي ویل دا خو به غیرتوب دی، دا خو خپل لور سپکول دي او شریعت دا وایي چې نه دا کار جایز دی. هغه باندې دلیل نه اولنی دلیل بلری چې شعیب علیه السلام موسی علیه السلام ته ویل انی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين، زه دا غواړم چې په دې دوه لونو کې یو لور تعالی درکم. موسی علیه السلام ته خصه پاول و دې کې زمونږ به سي او پښتو به زمونږ سي او غیرت به زمونږ سي. شعیب علیه السلام د غیرت په مخ کې موږ دغه په مخ کې سي هیڅ نه. هغه خپل لور یو سړی ته وایي، سړی ورله سوي نه هغه ته وایي ځان موسی علیه السلام ته وي موسی دې دوه کې له یو جری در کومه. دا یو دلیل دی. بل دلیل پیدا دی چې عبد الله بن عمر رضی الله عنه حدیث ته ان عمر بن الخطاب رضی الله عنه حين تأيمت حفصه وکله چې زما خور حفصه رضی الله عنها خاون مړ شو وکانه من اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه د خاون چې دا یو نیک انسان د رسول الله په مرګرو کې ناغه په مدینه کې مړ شو. نو عمر بن خطاب چې کله د خپل لور دی حالات ته وګوري چې دا غریب په کور کې دغه شناسته او له سوق راغلی نه هغه چې اتیت عثمان بن عفان رضی الله عنه ویزب عثمان بن عفان بس عمر بن خطاب خپل دا قصه کې وی ما ته چې زما لور د حفصه نومي او زه تعالی درکول غواړم دا جنې دته عثمان بن عفان نیک انسان ښکار شو. نو دا خبره وته هغه ته چې انظر فی امری زه سید مال لکټه مرکز او کې سوچ وکړ فلبثت ليالي وبي شو شپې تیری شوې بیا ما سره ملو شو وای ما ته وی چې خپنه شي خلکا زما اراده نشته واده ته وای چې سید قال عمر فلقيت ابا بکر عمر بن خطاب چې بیا زه یو ورځ دوه بعد د ابو بکر صدیق رضی سره ملو شو وای ما ته چې ان شئت زوجتك حفصه رضی الله عنها کته غواړم چې خپل لور تعالی درکم کې ته یو نیک انسان. نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه غلی شو هیڅ جواب ورنکو. نو عمر بن خطاب ته ټینګ دوی وی د عثمان بن عفان په خبره باندې ځخه پښې نو خو ابو بکر صدیق په خبره باندې ځخه پښې ځکه چې سره نه په هغه جواب راکو نه په نه کې راکو به وسوش په تیری شو زه د سوچ کې ومه چې خطبها رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی وټکو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت دار کړه جنې ته مونږ لراکي دینه بلغه د خوشحالي موقع نه هغه تاریخ په لور ورکړه او واده وشو. وی بیا څورځي بعد زه د ابوبکر صدیق سره ملاو شو ما ته وی چې تکه په اورس خپه شي په کوم ورځ چې ما د خپل لور خبرو کړو ما ته د هانا کې جواب درنکو یو ما ته چې نه هم دي که شک نشي زه خپه شي. وی ابوبکر صدیق وی چې ما چې تر دا جواب درنکو د دې دلاسه چې ورځ رسول صلی الله علیه وسلم استاد لور باس کړو زما په مخ کې کړه یعنی اشاره ته دې خبره کړو چې د لور کوي سره وګوري. نو ما نه غوښته چې د رسول صلی الله علیه وسلم د پټه خبره ښکارا کوم او انتظار کوم کته ته ما نه ویلې نو هم کارونه دوه کې دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم غوښتل او کما ته ها ویلې نو کې دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم غوښته او ما هغه زما مخ کې اشاره ده خبره کړې او ما وخت نه دغه ما غلط کار کړی نور زما زړه وو ځکه خو ما نه ونی نه هغه خبره ټول دې دلاسونه هغه پدې باندې خبر باندې عمر بن خطاب رضی الله عنه خوشاله شو هغه مسله د ځلنه وته. زه ته پوښتنه سونه دا کول غواړم منګه په غیرت کې دي سیوله کې چې عمر بن خطاب رضی الله زمونږ پښتو دي چې دلته څنګه عمر بن خطاب زمونږ ایمانی جذبه زمونږ تقوا دومره دلته څنګه عمر بن خطاب رسول الله صلی الله علیه وسلم وي په کوم لار چې عمر بن خطاب رواني شیطان په هغه لار نزي دومره غیرتي دومره دیندار دومره ایمانی شخصیت او خپل لور یو سړی ته وځي تعالی درکو او مونږ نشو ویل نه مونږ په دې انتظار اکثر اوقاتو کې دي چې کیږي چې ولک ګورې سړی خوښ شي لکه کله چې دغه علم ویني دغه دینداری ویني دغه تقوا ویني دغه خپل اخلاق ویني دغه د خلکو سره د منډه ویني نو په ځل کې دا خبر راشي چې دې لکه چې زما د لور وخت یا زما د خور وخت خبر خو وي وته نه نبی دې یو شی راشي کوړه
یو دې شاله کرای شي چې هغه نه دیندار او نه بګي دنیوي خصيفات او به دې مجبور نه کنه ورکی ور بیا جنې کور کې پاتې کی هغه جنې هغه ورکی هغه جنې چې دنیا او آخرت دواړه تباہ کی ځکه چې دیندار الک له چې جنې ورکی کنه دا جنې بي دي نه دا جنې ګوره دیندار کیږي د دیندار الک سره او چې کله الک بي دي نه نو ګوره دیندار جنې بي دي نه کوي او ډیر کم دي چې یو هغه ډیر تکړه خزه یو ډیر تکړه جنې چې کوشش دا وکړي چې خپل خاوند حق ته راوړي والله دغه په لاس هدایت ورګي خاوند دې چې جنکې ډېری کمی او زموږ په معاشره کې ډېری کمی ځکه زموږ په معاشره کې موږ وایو خزه بسړي ته نصيحت کوي دا موږ لکه یو عیب ګڼو یو سپکوالی ګڼو چې کله خزه خاوند ته وایي مونځ کوه نه دی ورته داسې وګوري او د بریتونه به وینې ستاسې وایي ته بیا ووایه څه مونځ کوه ته ماته ښایي چې مونځ کوه ما ته پته ده څه ټایمه مونځ کوه نن بعد که دې ما ته دا خبرې وکړي نو خیر به دې هغه وایي هغه شي کې دي چې په نورو معاشرو کې دي چې ویل کوي د عربو معاشره ده عربو معاشره کې زنانه چې خاوند ته نصیحت کوي خاوند په خوشحالي او دغه د تندې خخ کول کې چې دا ما ډیره مینه ده چې ما د اخرت ته ور نه لري کوي او زموږ په معاشره کې ډیر دي چې او لک به خلک به دي چې الا من رحم الله چې هغه به دې خبر باندې خوشحالي نو خبر ما دې پوره کولې چې سړی په ځل کې او ویلې نشي د غیرت او د پښتو درس بیا غجنې بل چاته وادي شي او کور ورانشي نو کوته یو الک استغفر او ته دا غواړي دغه هیڅ عیب نشته تا ته خپټه دا خبره وکړه خو بیا زموږ په معاشره کې بل عیب دی هغه دا عیب دی چې بیا به دغه الک کدا جنې واده کې یو دیندار نه او درون اخلاق والا انسان نه بیا به دې جنې ته معمولی خبره باندې دا کې چې استاپلر راکړي او استاپلر ماته ما غوته نه غوښتي الته اوس دا مسله ټول طرفونه ورانه ګوره کله چې په معاشره کې قران او حدیث نه کنه د الله شریعت نه د هر طرف ته هر څه ګډوډي اوس انسان راغی مثال کې ما ته وایي چې پلاني زه خپل خور در کوم لور در کوم او زه هغه جنې واده کوم نزب د دې سخر دا غبل سخر نه ډیر قدر کوم هغه کم پسې اجازه تل او ما ته جنې غوښتلی و او ته خو ما ته خپل څومره اوچت انسان او په بصیرت دا دغه اوچت اخلاق او دغه دینداری و نه آی د دینداری او د اخلاق او د لاسه زه واستغلور به ست کړ او زه به دغه لور ته زه په زه د خبرو د لفریدا خاولي وته نه کوي د خاونه خويندې وته کوي زمونږ ورور واخو ډیر وخکول الکو هغه کمال غوږه پلاني کته د جنت ته هوري بوته دی دغه ولمن کته او مستقبلارو د الک رور بوته د خبره کوي خواخ اسخر بلی کې د خبري وکي ته پالتو کار د چې په معاشره کې نه البته دا مسلم ده کنه سړی د دین یری وي کزه دې سړی ته اوس مخفل وایم د سړي چې دا قصه راځي به جوړ شي یو دویمه ده کدی الک انکار وکړو نبی به دې سچل کوي کدیندار نه او چې انسان نه دې بیا بهر ګرځي خلکو ته وایي حالانکه دا سړی مقصد به یو دیندار انسانو دا یو دینی سوچو دې به زه دا خبره کوي دا لور به سپکه کی او سړی سپکه دا ټول غلط کار نه یو سړی ته چې تر لور در کوم خور در کوم ستا خو خنو الله دې ستایي کی تاسو چې د اخلاق خو نه دې ټیم کې زما یو واده شتي یا زما له واده ته زړه نشتی دې قسمه عذر وګوره او دا خبره په دقه زی وشو ختم شو بس او کو واده دې کړه بل پرز دغه جنې نه دا جنین د دینه مخبره و چې ستاپلر ماته دا ویلي دي د جنې دې مخبره دي ته چې اخلاق وای بلکې کله چې هغه ته وایي چې ته د خپل لور در کوم خور در کوم به خو لازم ته دغه کور ته ځي کنه غوښتو لپاره اگر ریواجی کار خو به کوم چې ریواج نه ته به دغه نه دي ظاهره کې د خزیته او د خپلوانو ته د ټولو ته تر دې چې خپل مور بلا دمه خبره و هغه ته به د ظاهره کې چې د جنې ګره ما غوښتلی ده چې دې نه سبا د دې جنې ته سوي د اوچت انسان اخلاق او د دیندار انسان اخلاق او چې کوم سره دیندار نه کپاغه کې پښتوي او کپاغه کې غیرت او کاغه انګلیش تعلیم کړي او کاغه استادي او کاغه هر بلای چې کله به دینداری نه نه پاغه کې د صفات نه